یو جنازه بله جنازه بله جنازه و ژوند پښتون سره مکمله جنازه د بوړې غویرو قبایلو وفریدو تقریبا چې د 15 کونه کم عذاب کم ګیم کم ظلم و جبر برای نوکا تیر شو خو د ریاست د تحفظ دپاره مونږ هغه برداشت کړو و په زړه غټه تیږه کېښوه مونږ وایو چې څاره ملک هم باد شي اگر چې مونږ سره ډېر ناروا ظلم وشو ډېر جبر وشو و پغه این کې هم دا جبر پغه این کې هم دا ظلم نه و جایز چې په کومه این کې مونږ د ملک مونږ د حکمرانون وخت تېروي ځکه چې په آیین لاندې وخت شي نو هغه به بیا مو وزیر اعظم هم وي ارمی چیف مې به هم وي و نور ادارې مې به هم وي خو که چیرې د آیین د منځه وباسې بیا هر سړی وزیر اعظم هم دی ارمی چیف هم دی و په ادارو کې هم دی خو آیین نه ولې حیثیت حاصل دی چې آیین د هر شي یوه تولاوي و هر شی تلي شهري خپل حقوق تلي یا افسر خپل حقوق تلي یا پارلیمنټرین و وزیر اعظم خپل حقوق تلي خو چیرې چې هغې باوجود د آیین نه هټ کر د آیین نه هټ کر ظلم کېږي جبر کېږي په همغه آیین کې تو دا حق دی چې ته بې راوځې روډ به بلاک کوې اوس به وي چې ته وې ویلې چې دا تو آییني حق دی کله چې نن دا واقعه وشوه څوک به ته وایي چې هسې به وشي څوک به ته وایي چې داسې به وشي ولې خدای ظالمه په کوم آیین کې چې تو سره کم سړی کور لري په همغه آیین کې تو دا حق دی په همغه آیین کې ته روډ بلاکولی شې په همغه آیین کې ته خپل حق غوښتی شې خو ویلې چې ته خپل حق نه کله به خبره وې خو چې نه خبره وې همدغه شونتې خلک په در کې مري ځکه چې بله ورځ یې ټیسټ ویر کړو بیا یې ټیسټ پوس کړو په ټي ټي پټیزیان ټیچر باندې سلیکټ شو یا نه پاس ایجوکیشن آفیس له لوړو وی آفیس نه پاس بیا ورک شو و بیا په اخبار کې رسي چې په مقابله کې مړ شو آیا په کومه عید کې په مقابله کې مړ شو په کومه عید کې چې مونه پښتنه کوې پغه عید لوندې خدا نری مړ آیا چې دا 24 تو په عید کې دغه پښتنه نشته آیا چې پښتنه دې نشته زه به مړی کوم بل به مړی کوي بل ظلم به ورسي او دا مړی به څه کوو دغه ملک په اولاد څه وي اگر چې موږ مجبور وو موږ به پښتنه نشو کولی خو یو رب شته چې ان بطش ربک لشدید یا الله نیول ډېر سخت دي و ډېر غټ نقصان به وشي بیا به دا یوه لاش نقصان نه وي زرو لاشونو نقصان به نه وي بل غټ نقصان به وکړي خبره مې دا کوله چې آیا ته هر حکمران دا خبره کوي چې تعلیم وکړئ تعلیم څه کوم ترقي کوي آیا تعلیم زه داره وکړم چې مور او پلور یې روغاټ کړي په سکول کې یې داخل کړي بیا یې په کالج کې داخل کړي بیا یې یونیورسټۍ له لوړ شي بیا ډبل ماسټر وکړي ډبل ماسټر نه پاس یې ته مولا په میټرک پوس په سی ټي ډي باندې ولې آیا مو پر عمل کې حق شته که نه مې شته آیا زه په دا عید کې پاکستانی یم که نه یم تر کومه پورې به مرو شنوري ویشتي وي هېڅ پښتنه نشته کله په ډبره کې ویشتي وي هېڅ پښتنه نشته آیا په یو ملک کې په قانون کې پښتنه وي که نه وي دې ته ویلی نشته رای صرف به موږ دا جنازې ویچته وو بله ورځ په امریکا کې یو ورځ تور نسل والا سړی ویچلی شوی دی یو ورځ تور نسل والا سړی ویچلی شوی و و ټول ملک پې بلک شوی و نه یې کرونا ایسوپي وه نه یې کرونا تدابیر و و ټول ملک رو ودرېدو نه خو وسه هغو ادارو کور لرلو چې کومو ادارو د آییني حق نه و تر کومه پورې به مرو نن به ته مرې بله ورځ به زه مرم بله ورځ به بل مري
آیا موږ ته عمل کړه موږ قبایل وفادار خال یو تو په پاکستاني کې به تو جنګونه ګټلي وي خو موږ په حقیقت کې ګټلي دي کشمیر دی موږ ګټلی رای 71 دی موږ ګټلی رای 65 دی موږ ګټلی رای ته به یې صرف په پاکستاني کې ګټې وایي موږ دلته مشروع شته په اوریجنلټي کې یې ګټلی رای په مابر فورو په ټوپه کې ګټلی رای آیا دا که اکاونټیبلټي نشته چې یو سړی مړ شو په بم بلاست کې ملوث و په دهشتګردۍ کې ملوث و چې کوم غلط کور دی ملوث و خو هغه دولت خو شته چې ته کومه ایلون دی کومه دولت دا فیصلې کوي آیا امو دهشتګرله امو ظلمله امو جابرله دغه ایلون دی ګوره څه جواز نشته چې ونیسي دا افراتفري به جوړه شي ملکونه په ایلون دی چلېږي په قانون چلېږي چې علم نه مانې قانون هم نه مانې ظلم کوي جبر کوي قتل کوي ټیچرون ونه په ټوله دنیا کې ټیچر له جج کرسي پرېږدي وایي مو ټیچر یې لاسلیک شوی نه وي چې بیا یې په جیلي مقابله کول آیا دا ژوند شو اخر کوو به سره خو دا خو ځکه کېږي چې دمرې افراتفري شکاري زم د افراتفري شکاري زم ډورېږم دم ډورېږې دا بوزدلي برې وژني ولا کرې خاکو وژني او په والله چې اذا جاء اجلهم چې تر کله اتو پوره شي چې یو سکټ دی ګوره نه څوک وروستو کي ونه نه څوک مخکې کي او په قسمت کې چې کوم تکلیف لیکلی و هغه ویلې ډورېږې ځکه ډورېږې چې وایي چې افراتفري نشته افراتفري هېڅوک دې تو پوښتنه ما کوي په قیامت کې روز محشر یوه ورځ داسې شته چې په هغه ورځ به الله تعالی دغې بدله ورکوي و چې الله بدله ورکړي بل هېڅ شی هم نشته خو داسې هم نه کېږي چې ته هم غلی وې زه هم غلی وم احتجاج کوو څوک ویرته ودري چا سټي هم نه وي دوکان یې خولو کړی وي دا ظلم خو بې ما وي ورور أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګلابدین نومه مې ده چونکې د استاد د ترکیز مې تعلق دی اول خو په جمع د عرفان استاد په حق کې مغفرت ده وکړو خدای دې مغفرت کړي خدای پاکه دې مغفرت وکړي دې درجې اوچتې کړي ګرانو ملګریو به ته خبرې کړې وي د خبرو ضرورت ډېر نشته ضرورت دی د اعمال د یووالي د مو په وطن کې چې د مو علمي اسلامیات چې هغې نه دا معلومیږي چې انشاءالله العزیز دا سړی په اسلامي علومو باندې ښه مکمل پوره رسېدلی دی وسره علمي اردو مطلب دا چې دا سړی په اسلامیات او په قومیات باندې ښه کلک پوی او ښه سنجیده کس دی چې د مو ډبل علمي کس دغه شانتې په نامنهادو مقابلو کې مري دا ډېره د افسوس خبره ده سوال کوم دی ته چې پرې نن ودرېږه ډېر چوپېره دا واقعیت وشول خو چې کوم خلکو کې دا واقعیت شوي دي و څوک هم ویلوړ دي په مغزو باندې دغو واقعیتو له فول سټاپ لګېدلی دی خصوصا د نوي نسل بچو له سوال کوم اپیل کوم چې تاسې په استاد باندې شروع شوه چې تاسې د استاد یا یې غلطي نه وي ښالي یا یې د هغې مجرمان نه وي ودرولي سوال کوم دی ته چې زه به ویلوړ وم تاسې به مرسه ویلوړ وکړه انشاءالله د قومونو سیاسي پارټیو والا ملګري به تشکیله کېني د ما خپل تجویز دا دی چې دا لره کېني او تر هغه پورې ده دا چوک مشي پرېښول ټیک تو جنازه تدفین به وکړو خو دا چوک یو وخت دی که اوس را چې دا به تر هغه پورې نه پرېږدو چې تر کومه پورې یا یې موږ له ده ګناه نه وي ښالي یا یې د شهید نه وي ګرځولی خو کوم ملوث کسان چې هغو له یې سزا نه وي ورکړي ټیک وکړه انشاءالله د خپلې خبرې به اخري شعر ختموم مړه مې ګورې مه ګڼه اوده یم بیدار بشم مړه مې ګورې مه ګڼه اوده یم بیدار بشم خس مې ګورې مه ګڼه ستا د سترګو خار بشم یو جهل